په خلا کې د دنیا نه لرې هم څلورم نمبر کلام پښتو ده. پسه د مروره چرته تلې د پښتو دا ولې په دې ښار کې داسې غلې د پښتو او د نورو سره خو ډېرې بهانې ډېر جوازونه دا ما ورته پسه باندې کږلې د پښتو. ملګرو سلامونه احترامات، الطاف خان الطاف یم او نن در سره د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځ باندې یو څو خبرې به وکړو. یو خو به زه تاسو ته غزل ډالۍ کړم او بیا به یو څو خبرې وکړو. غزل دی چې زما ناموس او زما نام پښتو ده، ژبه زما د قام پښتو ده. د ایشیا د ښایستونو زړه کې په پښتونخوا کې ګام په ګام پښتو ده. وایي اغیار د دوزخ ژبه خو ما ته جنت اعلی مقام پښتو ده. من خو دعا اکثر پښتو کې کوو، چاوي چې ژبه د شنام پښتو ده. په خلا کې د دنیا نه لرې هم څلورم نمبر کلام پښتو ده او په اسلام آباد کې بام په بام پښتو ده او چاوي چې دې ښار کې نیلام پښتو ده. خوشحاله روح دې رب خوشحاله لره چې ستا له زیاره په دوام پښتو ده. ای د ادب د میکدې ساقیانو زما خومې او زما جام پښتو ده. مانځه ته نیت هم په پښتو کې تړو، منګ سنگار کړي په اسلام پښتو ده. زمنګ کلتور او زمنګ شان الطافه نامه زمنګ د دې نظام پښتو ده. یقینا چې نن د نیسکو د اعلان په حوالې سره کوم چې غالبا 17 یا 19 نومبر 1999 کې شوی و، په هغه کې 21 فروری هغو د مورنۍ ژبې نړیوالې ورځ مانځلې وه او په هیواد کې نن د مورنۍ ژبې ورځ مانځلی کیږي. په دې هیله په دې دغه سره چې او په دې ورځ باندې کم و بیش ماته ښکاري چې 4000 داسې ژبې دي چې هغه په نننۍ ورځ باندې مانځلی کیږي. خو څومره امن، څومره مینه، څومره ژوند زموږ پښتو کې دی داسې په بلې یوې ژبه کې هم نشتی. نو راځئ چې نن پښتو ووایو، پښتو ولیکو، پښتو وپاشو. نو راځئ چې نن پښتو ووایو، پښتو ولولو، پښتو وپاشو او د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ مانځلو په دې ډول باندې سنگار وکړو چې موږ به پښتو وایو، موږ به پښتو کوو، موږ به ژوند کوو، موږ به مینه کوو. او زه دا یو خبرې هم ډېر په کلکه او په ویاړ سره کوم چې په پښتو کې چې څومره سلامتیا ده په پښتو ژبه کې داسې بل په یوې کې نشتی. تر ننه پورې ما چرته نه دی اوریدي چې یو پنجابي بل پنجابي ته ویلي چې تا ما سره پنجابي ونه کړه یا ته زما پنجابی، یا به یو انګریز بل انګریز ته نه ویلي چې تا ما سره انګریزي ونه کړه یا ته زما انګریزي. خو موږ پښتانه دا یو خبره ډېر په فخر او په ویاړ سره کوو چې تا ما سره پښتو ونه کړه یا ته زما پښتون یې. او په پښتو کې چې څومره غیرت دی، یعنی زه به تاسو ته یو مثال پیش کړم چې عزیز لالا د ډېر نامور شاعر دی د سوات د سیمې، هغه نه یو زنانه تپوس وکړو چې عزیز لالا دا پښتو څه ته وایي. نو هغه ورته وویل چې که دې ځای کې یو ناشنا سړي تا نه صرف دقه عمره تپوس وکړه چې ته څنګه یې، نو د هغه ناشنا سړي دواړه لاس او خپې به مات او دا به عزیز مات کړي دا پښتو ده. نو په پښتو کې دومره غیرت دی، دومره مینه ده، دومره حسن دی، دومره یعنی اخلاقیات دي چې هغه په بلې ژبه کې نشتی.